بسم الله الرحمن الرحیم. نن د کتاب الوکالت دریم درس ته فإن حبسه فهلك في يده كان مضمونا ضمان الرهن عند ابي يوسف رحمه الله تعالى وضمان البيع عند محمد رحمه الله تعالى. موکل وکیل نیولا ده. اس وکیل څه شای و تکړه ده خپل پیسې په تر شوي سبق چې په اخري حصے کې دا تیرا واکنه چې دا یې وکیل جوړ کړ به د خپل پیسې باندې ځون طرف نه مبيعه او توکلا به د دا حق حاصل دا چې دای هغه ادا کړ دا ول سامان دای د موکل نه وګوري. د پرین سبق چې دا مسله تیرا وا چې دته د سامان پیسې وصول کول راسه د مبيعه د تم کول اختیاریات چې دای موکل ته حواله نه کو تر څه پرې چې موکل دا د سامان ول پیسې ورکو به دای ورسته مبيعه او ته حواله کو. اس د نن سبق چې دا خبره ده چې کچېره فإن حبسه پاسه کچېره وکیل د مبيعه ځون سره روکاو کړه تام یې کړه د قیمت وصولیه ده پره فهلك في يده بیا مبيعه هلو کشلا په لوسته وکیل شه کانا مضمونا اسوی دو وی مضمونا زمان الرهن عند ابي يوسف رحمه الله تعالی زمان د رهن سره نږدې امام ابي يوسف صاحب مضمون دمنه چې وکیل وې د دخشي زمان پرکای توان وې ادا کوي د دخشي قیمت و ادا کوي دا شاید حبس کړهو د قیمت وصولیه د پورا اس چې هلاک شو اس دا د پلوس هلاک شو اس وې دای قیمت وان پرکای دغه مسله په دنن عبارت ده چې امام یوسف سے بیا چې دای وې د رهن زمان پرکای و زمان البیع عند محمد و زمان د بیع و پرکای ونیز د امام محمد صاحب وکیل بالشراء خریداری ولا وکیل د موکل نه سامان وصول کوله د پورا مبيعه خپل ځون سره تام کړه او مبيعه د وکیل څنګه اتفاقا هلاک شلا اس دا مبيعه امانت نشلا پوده کدس تم کوله نه مخشه هلاک شو یو به دو امانات وا اس د تام کړه اس دو امانات نشلا اس دو مضمون اشلا یعنی د وکیل د مول نه هلاکت تصور کیږي دیوانوي وکیل پر کوي ٹھیک شلا اس په دې اختلاف تا چې د وکیل باندې وکیم کې سم توان لازم دی په دې باره کې دوه مذاهب دي د امام ابو یوسف سے پنځ باندې په د باندې د رهن زمان اردینی د رهن زمان ولا مسله دته دو چې یو رهن وی یو مرتهن وی اجي سے رهن غاڼه کوله ته وی رهن هغه وی قرضه و خستین کا چې دای د چانا پیسې وګوري و به هغه سړی وتوي چې ټیک ته پیسې خو زه درکاو او موته د خپل حق وصولیه د پراسي او ضمانت روکا یو شای غنا څنګه شیر دوا چې د سبوز ته نه د خپل حق وصول کوای شو کبه تو واسنو به هغه غنې شای ځ خرڅوم به اغه نه د خپل پیسې دی راکاو دغه طرح نه یي په فکر شه اس دا رهن دین کا چې دا د پیسې چې په پیرو غوښتل دغه رهن وي او د بل چې دغه سامان یو سره ایشه ده چا سره سامان پرېتا اخته مرتهن وي مرتهن څنګه د رهن ولا شای هلاک شو دغه ټیک تو قرضا شته په خړی بندې اسودا کا تلاشی چې د مرهون شي قیمت سمرا ده چا کیم شای غنا ایشه ده د ایک شي کی بازاري قیمت سمرا ده و دغه تواو قتل شي چې د مرتهن په رهن بندې سمرا قرضا وا د په دغه دوه شي چې کیم شای کام وی ا د کم ولا مقدار زمان په دغه باندې لازم کیږي مثلا قرضا 10,000 روپیه وا په غنې شي شای سره شاو د یک قیمت 15,000 روپیه اس شای مرهون هلاک شو چا کیم شای یو څنګه ایشه دا هغه هلاک شو اس و مرتهن هغه 10,000 روپیه قرضا چې دو اوی سکیتا شي نه او دا باقی 15,000 روپیه چې کیمه زیات دي دا د مرتهن څنګه امانات دي و امانات شه دا مسله دو چې د تعدی نوې د زیاتای نه په به امانات شه زمان نشته دا اس دا مرتهن باندې د 15,000 روپیه توان نه لازم کیږي دغه صورت په دوه ځای یاد مطلب دا چې د مبيعه بازاري قیمت ته وکتل شي د مبيعه بازاري قیمت د سامان ناکام ده یو سامان یو قیمتي بازاري سامان هغه وی
په سه سره چې حکیم شي باندې د شای خرید او فروخت یې شو را و قیمت هغه وی چې په بازار شه مروج وي اس په قیمت او په سامان شه چې کیمیو کم ده فرض کرو میر دا فرض کای چې بازاري قیمت کم ده سامان یې زیات ده اس بازاري قیمت چې کم ده هغه بازاري قیمت وې د نه ساکت شي بازاري قیمت چې د نه ساکت څه دغه دا مطلب شو د موکل د زمینه بازاري قیمت ساکت شو یعنی دغه بازاري قیمت چې شو دغه دا وکیل ادا کوي ادرسي بازاري قیمت د کړه په خپل پیسې دا او اس زمانہ په دروغای اس وې دای چې قیمت شلا غ بازاري قیمت دای د خپل جیب نه ادا کو دا وې د توانوي او که په دغه نه زیات مقدار وو د سامان اوی بیا وکیل د موکل نه وکلی ویل چې خو د موکل د پرې شای کړه دا یک دای وکیل جوړ کړو چې موته د شای ته کاوه دا از د باقی زیاتای پیسې جدید بازاري قیمت نه کا سامان چې رچیګو زیاتی پیسې دای د موکل نه وکلی مثلا د مابیغه بازاري قیمت 1000 روپیه ده वो सामान चा वकील वर्कड़ा दा 1500 रुपये दा इसमें 1500 रुपये वकील दे मुवक्किल ना वकली वो दा 1000 रुपये ते वानु जो दा वकील ता वरागाई और दा वजह चे द मबीगा जोन सरा तमकड़ी व दे कीमत वसूल कौले दे पूरा वो दे इमाम मोहम्मद साहब वो दे इमाम अबू हनीफा साहब मजहब दादा चे दा जमान दे बैग वाला जमान वी लका सरंगे चे मबीगा दे बैग संग हलो काशी टमाटर दे टमाटर खरसावीन की सरा हलाक शल ऐसे मुश्तरी एक खरीदार दे ज़मीना आगा दे टमाटर दे हलाकात कीमत असकेत सी आ कीमत दे बायग लोड़ो दे खरसावीन की लोड़ो टमाटर ये तले तौरा चावल चपुदख टाइम से टमाटर बंदे चेरे पोसना 3000 पर वतला गुंडे टमाटर ये वचते येला पा टमाटर चेकीम दी आयल या मुश्तरी ता हवाले कड़ी ने यह कब्जा न दो पकड़ी है एक कब्जा न पकड़ी है बाइक संग दा टमाटर मोचल दाते वन को बाइक रोगाई बखर सबिन की अंदर रोगाई ये बाइक जमान न दा मतलब दा इस पदोगली से दा मुराद से दे मुवक्किल दे ज़मीना वे सामान साकेत सी मुवक्किल दे ज़मीना वे दगा सामान साकेत सी वो दगा सामान वे वकील दे खपल जेब ना अदा काई कदा दता तेवान वे रगाई व इज़ा वक्कला रजुलन रजुलाइन हर कला चे वकील जोड़ को यू साड़ी द्वे कसोने लरा जागा मसला सौका दो फलाइस ले अहदहिमा अन यतसर्रफा फीमा वक्कला फीहे दून आखर फलाइस ले अहदहिमा बियदी द्वारे जखा यू कस्ते पुरा दा जायज न दो अन यतसर्रफा फीमा चिदी तसरुफ को फीमा पे एक कोर्से वक्कला फीहे चिदी त पे एक कोर्से वकालत वरकड़ा शुवा दा दून आखर बलना वगैरह दुआ का सोनी वकीलों जोड़ करी दी یو کس لکه د موکل د منشا وا چې دا دوړه وکیلون چې سره ګاډ وی و د دی مشوره ای واوی به موته فائدہ ای په کورشه اس به په دغه دوه کسونه شي یک کس کاغه د دوه لا کور کای د موکل ولا کور بیا نه شي کولا ا دې دوړه په کور روزی دا ایو په کور نه دا روزی الا مگر دا صورت نه مستثنا ده ایو اکلهما بالخصومت مگر کچره د موکل دا دوړه وکیلون د خصومات ته پورا جوړ کړی وي یو دا صورت 15 صورتین ارتلین کی دي دا نه مستثنا دي چې دغه شی دوه کسونه ځخه یو کاس په ګوش یا غچار کوي دغه 15 صورت کې یو دا شو چې دغه دوه کسونه ته ویلی وي چې دا معاملې میں عدالت تایسیه کسي څنګه مقدمه راو کیه یو دا صورت دغه شی بیا کا یو کس مقدمه یسیا به بیا جایز ده دوام صورت و او بطلاق زوجته بغیر غوذن یا دوا کا سون دغه د پر وکیلون جوړ کړی وی چې توسه د مو کېرولې تا طلاق ورکی بغیر د غوذ نه یعنی داسې طلاق چې غوذ نشته ده پشه او بغیر غاب ده بغیر غوذن یا د دوا کا سون دغه د پر وکیلون جوړ کړی وی ازودول د غلام شه بغیر غوذن بغیر د غوذ نه به کسونه ته ویلي چې د مول غلام توسه آزاد کیه هو غواز نو پشه بغیر غواز و بغیر د س غواز نه او برد د ودیغه عنده یا پر واپس کوله رد واپس کوله ته یا پر واپس کوله د ودیغات امانت ته عنده چې د څنګه چا امانت یشاو هغه امانت واپس کوله د پر ادوا کسون وکیلون کړل چې دا امانت تو رسایي اپلونی دا او بقضاء دین علیه یا په ادایګي د پیر سره چې په بندو دا پیزو کوری نشل
صورت ته مسله دا چې یو سړی دوا کسون په یو کلام سره وکیلون جوړ کړل په داسې معاملات شي چې په هغه شی رائے و مشورې ته ضرورت وي لکه خرید او فروخت دوا کسون مشوره سره کو یو ته وی چې ګرانه د بل ته وی چې نه مړه ورشتا پوشه نو مشوره ضرورت ستا په خرید او فروخت شي خلغه چې شزینا د خپل خاوند نه ازادي غوري بیا دوسه تاوان شای ورکای سمول ورکای خاوند ته دغه ته خلغه وی او خاوند به د خلغه ورکو مضاربات وغیرہ شاه اے صاحب قدری پنځه صورتونه داسې بیان کوي چې په هغه شی د دوه سړی په زوی باندې یو وکیل کا تصرف کویا بیا هغه جایز ده په هغه شی اول صورت دا ده چې یو سړی د قاضي په عدالت سے مقدمه پیش کولې د پورا دوا کسون وکیلون جوړ کړل او په هغه شی بیا یو کاس د بل نه بغیر مقدمه پیش کړه دا جایز ده ویلې چې کډوړه عدالت سے ژغېږي بیا شور وی آداب مجلس خلاف ورزي وکړي دوام صورت او بطلاق زوجته بغیر عوضن دوا کسون یې دغه خبره ده پر وکیلون مقرر کړل چې دواړه بغیر د پیسې نه یا بغیر د شینا د دوه شزه ته طلاق ورکړي چنانچه عوض شتانه پشه خلیل وسلن دیندا ها د خوند خبره نقل کول دي شزه طرف ته چې هغه سره به طلاق واقع شي په دغه شی د دوه وکیل رائے ته ضرورت نشته درام صورت دغه ده او بعتق عبده بغیر عوضن چې خپل غلام یې بغیر د عوض نه آزاد کولې د پورا دوه کسون وکیلون جوړ کړل اس په دغه شی دوه شی کا یو کس د آزادول ولا چار وکو بیا دا جایز ده څلورم صورت دا ده چې د څنګه چا اماناتي شاو موکل څنګه ایسی دوا وکیلون دغه د پورا جوړ کړل چې دا امانات اخکاس ته حواله کو نو دا چار یو وکیلیا کوي شي دا جایز ده پنځم صورت دا چې موکل باندې څه قرضا وا هغه قرض ادا کول د پورا موکل دوا وکیلون جوړ کړل چې توسه دا قرضا چې پلونی ته واپس کړي نو دا فعل کا یو کا سو کو یا دا جایز ده وليس للوکیل ان يوکل فيما وکل به او وکیل د پورا دا جایز نه دو ان یو اکلا چې دای بیا وکیل جوړ کو بل فیما په اخ کور شه وکیل به چې دتا یو وکالت ورکړه شو دا یو سړی وکیل دغه د پورا جوړ کو چې موته دا کیر خرڅوا اس ا وکیل ولګه د بل وکیل جوړ کو چې دا کیر ته خرڅوا وسوي چې دغه وکیل ته دا اجازه نشته چې دای بل وکیل جوړ کو الا مگر دا یو صورت مستثنا ده ان یاذن له المؤکل چې کده وکیل ته مؤکل دا اجازه کړای چې ته دوه وکیل جوړوای شي او یقول یا مؤکل دا ته ویلی وی له وکیل ته اعمال برای کا چې په خپل رائے باندې عمل کوا بیا دای بل وکیل جوړوای شي فان وکل بغیر اذن مؤکله پس کچره وکیل جوړ کو وکلا یوکل توکیل وکیل بنانا پس کچره وکیل بل وکیل جوړ کو بغیر اذن موکله بغیر د اذن د خپل موکل نه فقد وکیله بحضرته بیا عقد وکو سودو وکړه یو معاهده وکړه وکیل د یعنی وکیل ثانی بحضرته په موجودګي د وکیل اول شی جازه دغه جایزه ده موجودگی ضروری ده چې موجودگی وی به دا مطلب دا چې د وکیل اول رائے په شامل ده او موکل ته خو د وکیل اول رائے پیدا منوا و ان عقد بغیر حضرته دا بل صورت شو کچره د وکیل عقد وکړه د عقد ولا فاعل شو وکیل ثانی کورند لیکي یا شه کچره عقد وکړو وکیل ثانی بغیر حضرته په عدم موجودګي د وکیل اول شه فاجازه الوکیل الاول بیا اجازات ورک وکیل اول جاز بیا راوړو وکیل ثانی وا فیصله وکړه د چا سره یو معاهده وکړه وکیل اول موجود خو نو او وکیل اول چې به خبر شه به اجازات ورک چې دا صحیح چار کړی نو جاز دغه جایز ده ولې چې په دغه شاده وکیل اول رائے شامل ده وموکل ته د وکیل اول رائے پچاروا ولل مؤکل ان يعزل الوکیل عن الوکالته وموکل ته دغه جایز ده چې دای وکیل د وکالتنا معزول کول لري کو فان لم يبلغه العدل فسكچره دل يبلغه ولدها ضمیر مفعول به چې دا دغه مراد وکیل ده کچره
وکیل ته غزل ون رسیږي، یعنی وکیل ته علم ونشه د خپل لری کېدل، فهو علی وکالته، بیا دا وکیل په خپل وکالت باندې با دستور برقرار ده. موکل دای معزول کړه ده خو دته د پته خو نشته، اسوی دای هغه کور خو کای حکیم کور د تسپورل شو ده، نو دای په هغه خپل کور باندې په وکالت باندې دای موجود برقرار ده. او تصرفه جائز، او د خرید او فروخت یا معاملات کول دا جایز دي، حتی یعلم تر دې دا پرې چې دته علم حاصل شي. چې به کله دته علم حاصل شو چې ته موکل معزول کړه یې، بیا د علم نه بعد دته تصرف کول جایز نه دي. وتبطل الوکالت بموت المؤکل وجنونه، وبطلېږي وکالت وفات کېدل د موکل سره، وجنونه جنونا مطبقا، او په لیوانتیب سره د موکل داسې لیوانتیب چې هغه جنون مطبق وي. مطبق طبق یو ته، مطبق هغه جنون چې د په عقل یو ته چړاو کړای، یعنی د عقل یې دباو کړای د ډېر وخت راځه. او وکالت باطل کېږي موت د موکل سره او په لیوانی دلې د موکل سره، ولحاقه بدار الحرب مرتدا، او په لحق کېدلې د دارالحرب ته په حال د ارتداد شي چې دای مرتد شو. صحیح به کتاب یای چې په سه صورت شه وکالت باطلېږي. یو دا صورت ته چې موکل مرشي، دوم دا صورت ته چې موکل دغه جنون مطبق نه مراد 24 غنټه یعنی واش پای و اورید لونای استدل دی. ټیکسلا به دغه سره یا وکالت باطل شي. دریم صورت دا چې موکل مرتد شه دارالحرب تلوړو او قاضي د تلل فیصله یا کړی دی، یعنی د مرتد دارالحرب ته د لاحق کېدل د پورا د قاضي فیصله ضروری ده. دغه درې صورت شه وکیل ته د معزول کېدل خبر حاصل دل ضروری نه دی. دغه درې صورت شه وکیل ته د معزول کېدل علم ضروری نه ده، بغیر د علم کې دل نه یاد وکیل وکالت باطلېږي. و اذا وکل المکاتب رجلا ثم عجز، مکاتب هغه غلام وي چې خپل اکا سره د لیکل کړي وي چې تو ته وزت دمرا پیسې درکوم، بیا اکا او ته وي چې به ته آزاد وي. اس دغه مکاتب ازودی بی مخصوص کړه ده، ازودی بی مخصوص کړه ده. اس دای کچره په خپل مهنت سے کامیاب شو، پیسې اکا ته اور پیرا کړي به ودای آزاد شي. او کچره نیش له پیرا کولا و دای عاجز شو، به ودای اکا ته وي چې زه عاجز شلم، اکه تبات د ختم وي، بیا ودای بیا غلامی ته ار واپس شي. اس دغه شه د مکاتب غلام ذکر دا چې دای یو سړی وکیل جوړ کو، ثم عجز، بیا د مکاتب غلام چې دغه عاجز شو د بدله کتابات ادا کول نه، دای بیا غلامی تر واپس شو. اول معزون له لیا، معزون غلام ته د خرید و فروخت اجازت نه، اکا اجازت ضروری ده. از دا سه غلام دا چې دته اکا اجازت کړه ده چې ته خرید و فروخت کوا، معزون له د غلام ته وی چې اجازت او تشوا ده د خرید و فروخت، فحجر علیه، بیا په د باندې پابندي ولګیدا، اکا په د پابندي ولګولا. دا دوام صورت شو. دریم صورت اویش شریکان یا دوا شریکون وی فافترقا بیا دی جدا شل. شرکت خود تو سویلا دا کنه دوا شریکون وی بیا دی جدا شل. فهذه الوجوه كلها تبطل الوکالتا، بیا داغه درې صورتینا ټول بتلای وکالت. علم الوکیل او لم یعلم، خبر رسیدلاوی وکیل ته وکا خبر نه رسیدلا. مکاتب سیک وکیل جوړ کو، بیا دای د بدله ادا کول نه عاجز شو، واپس غلام شو. اس چې د کیم وکیل جوړ کړو او خود به خود معزول شي. اس دغه وکیل ته کده خپل موکل چاغه مکاتب وو، کده مکاتب د عاجز کېدل خبر دته حاصل شو یو کنه حاصل شو. دغه رنګ یو غلام دا اخته د تجارت اجازت وو، د وکیل جوړ کو، بیا کا اچانک دای د تجارت نه بند ک. اس د بندش لګیدل سره د غلام چې کیم وکیل وو د ایغ وکالت ختم شو. یا دوا شریکون وی، یو کاس بل دریام کاس وکیل جوړ کو، پیغه دوه شریکون شه یو کاس دریام کاس وکیل جوړ کو. اس چې هغه شریکون جدا شل، شرکت یا پوتې نشو، وکالت ختم شو. و اذا مات الوکیل او جنون مطبقا، هر کله چې وفات شي وکیل
او جن جنونا مطبقا یا روشي په د باندې جنون مطبق چې یو شپه او یو ورځ دای لونای وي بطلت وکالته باطل شو وکالت ته امخشه صورت د موکل او دا صورت شه وکیل ولا مسله بیان کړه و ان لحق بدار الحرب مرتدا کچره دای لاحق شه په دارالحرب په حال د ارتداد شه چې دای مرتد شو او نعوذ بالله لم يجوز له التصرف ودتا تصرف جائز نه ده الا ان يعود مسلمان مگر کدای ار واپس شي مسلمان وکیل مسلمان وو خو اچانک دای مرتد شو نعوذ بالله دارالحرب ته لوړ او قضیه د دارالحرب ته د تلل فیصله یا وکړه اس دای وکیل نشه پوته خو کدای چیرې مسلمان شو واپس دارالاسلام ته روغای مسلمان هم ځکه تا بیا دای دوباره وکیل کېدل شي کنه شي وکیل کېدل په دې باره شه دوا مذاهب دي امام محمد سے بیاي چې مسلمان شي واپس ارتله په صورت چې دای بیا دوباره وکیل کېدل شي ویلې چې دای عقل بالغ او آزاد ده د اهلیت ته تصرف ختم شو نه ده صحیح و امام یوسف سے بیاي چې دارالحرب ته پتلل سره گویا چې دای مرش د پهلا وکالت ختم شو البته کوم وکیل دای بیا اثر نو وکیل جوړول غوښتل بیا وکیل جوړوای شي خو زیړ وکالت ختم شو بس